سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د ارام ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته د لارو د بندېدو له امله د پاکستان د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت درمل له خطر سره مخ دي. د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان د نښتو له امله د لارو تړل کېدو په پایله کې د پاکستان د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت درمل له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان د درملو صنعت سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې پر ډیورن فرضي کرښه د تورخم او سپین بولدک لارو د تړل کېدو له امله د تودوخې سره حساس درمل ګوښل شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې یوازې د یوې پاکستاني کمپنۍ د شاوخوا 1 میلیارډ کلدارو درمل په تورخم او سپین بولدک کې بندي دي چې له منځه ځي. د تیرو شاوخوا 2 میاشتو په جریان کې د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د نښتو له امله پاکستان لارې وتړلې، خو وروسته دواړو غاړو په رسمي توګه سوداګري هم بنده کړه. د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر پاکستان کې افغان سوداګرو ته وخت ورکړی و چې خپل حسابونه راټول کړي او مالیې وزارت ته لارښوونه کړې چې له پاکستان نه واردونکي دوا یا درمل محصول نه کړي. پر پاکستان د درملو، خوراکي موادو او نورو برخو کې د افغانستان تکیه ډیره وه، خو په وروستیو کې داسې ښکاري چې نور به افغانستان اړه نه وي چې پاکستاني توکي واخلي. د مولا عبدالغني برادر پر لپسې سفرونو وروسته افغانستان اوس مهال د هندوستان او روسیې په ګډون له پاکستان پرته د 5 نورو ګاونډیانو هیوادونو سره په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې اړیکې ډېرې پراخې کړې دي او دغه هڅې لا هم دوام لري.